سلامونه ملګرو، جوړ په خیر، هله چې جوړ بیا سو په خیر. زم عبدالفتاح همدرد، تاسو ګورئ ټیکنیکل همدرد یوټیوب چینل. دا یو نوې سریز ریکارډ کوو، مهم سریز ده چې د امازون بزنس لپاره یا په عموم کې د انلاین بزنس لپاره باید تاسو له دغو اصطلاحاتو سره بلد اوسئ. امازون ایکسپریشن دی پلیلیست کې باید یا امازون د عموم کې د ټول انلاین بزنس اړوند کوم تجارت اړوند کوم اصطلاحات دي، دا به ټول په مفصل ډول تاسو ته یو په یو باندې تشریح کیږي. لمړی زه په دې سکرین کې تاسو وینئ، لمړی اصطلاح چې د کامرس وایي، لغوي معنا تجارت. هر هغه شی چې اخیستل کیږي او خرڅول کیږي، هغه معامله چې اخیستل او خرڅول کیږي، دې ته کامرس وایي. یعنې په فزیکل شکل باندې، فزیکل شکل اوس موږ تاسو په بازار کې یو شی اخلو، بل د دکانداران بیا شی خرڅوي، دې ته په مجموع کې کامرس یا تجارت ویل کیږي. بل ای کامرس ته چې موږ تاسو ډېر ورسره اشنا یو یا بعض کسانه ورسره اشنا د ای کامرس اصطلاح زیات اورېدلي. ای خپله له الکترونیک څخه اخیستل شوی د الکترونیک تجارت، یعنې هغه تجارت چې د انټرنیټ په واسطه باندې په هغو کې اجناس اخیستل کیږي او خرڅول کیږي. سیلر هم یو جنس خرڅوي، د انټرنیټ په تور خرڅوي، انلاین خرڅوي، او بایر هم چې جنس اخلي د انټرنیټ په واسطه باندې اخلي. یعنې د انټرنیټ په واسطه چې یو جنس خرڅ یو جنس واخیستل سي، دې ته ای کامرس ویل کیږي. خلاصه که ووایو چې د یو جنس په اخیستلو او خرڅولو کې له انټرنیټ څخه استفاده وسي، دې ته ای کامرس ویل کیږي یا انلاین تجارت. بل مانوفیکچرر ده. مانوفیکچرر تولید کوونکي ته وایي، یعنې مختلفې کمپنۍ دي، غټې کمپنۍ دي چې هغه اجناس تولیدوي، هغه تولیدونکي ته خپله مانوفیکچرر ویل کیږي. اوس ډیل کمپنۍ ده، کمپیوټر تولیدوي، د کمپیوټر اړوند نور مختلف اجناس تولیدوي، دا خپله د ډیل یو مانوفیکچرر ده، یعنی تولید کوونکی، تولید کننده، مختلف اجناس تولیدوي، هغه ته مانوفیکچرر وایي. بل ده بل اصطلاح ده، څلورمه اصطلاح چې ده ډیسټریبیوټر ده. ډیسټریبیوټر اصطلاح هم زیات اورېدلي چې په انلاین تجارت کې ډیر کارول کیږي. ډیسټریبیوټر اصل کې وایي نماینده ته. یو برانډ د جنس خرڅوي، هغه یو نمایندګي لري په مختلفو هیوادو کې، مختلفو ښارو کې، یا خپل ویب سایټ لري، انلاین خرڅوي. دا خپل له برانډ څخه جنس په عمده شکل باندې اخلي، دوی به بیرته خرڅوي په هولسیلرانو باندې یا په ریټیلرانو باندې، یعنی په پرچون فروشانو باندې یا هم د فروشانو باندې، خو هغه د برانډ یا د مانوفیکچرر نمایندګي کوي. دې ته ډیسټریبیوټر وایي. دا کله چې موږ جنس خو کوشش وکړو چې له اترای ډیسټریبیوټر څخه واخلو، یعنې په رسمي ډول باندې دغه برانډ یا د مانوفیکچرر نمایندګي وکړي، او هغه نماینده یې په رسمي ډول باندې، یعنې غیر قانوني نه خرڅوي، هغه په اجازه باندې جنس خرڅوي. بیا د دغو اترای ډیسټریبیوټرانو انوایس هم په امازون کې اکسپټ کیږي. موږ کولی شو په قانوني شکل باندې دې څخه جنس واخلو، په امازون کې یې خرڅ کړو. بل هولسیلر ده. هولسیلر هم د فروش ته ویل کیږي. هر هغه څوک چې یو جنس په عمده شکل خرڅوي، په زیاته کوانټیټي کې خرڅوي، هغه ته هولسیلر وایي. اوس مو په امازون کې هولسیلران نه یو. امازون څخه خپل د یو هولسیلر ویب سایټ نه رسیدي کې هولسیل جنسونه خرڅول کیږي. دغه مو کله چې یو جنس اخلو له یو برانډ څخه، خو یو ډیسټریبیوټر څخه اخلو، هغه خپل هولسیلران، یعنی عمده خرڅوي، هغه خپل پرچون جنس نه خرڅوي، عمده خرڅوي، هغه هولسیلر ده. مو خپل یو جنس اخلو، مو یې باید هولسیل واخلو، هولسیلر یې واخلو، بیا بیرته مو هغه جنسونه شی په امازون کې پرچون خرڅوو. هولسیلران چې د جنس په عمده خرڅوي لږ نسبتا، و پرچون ته بیا ارزانه هم وي. بل سپلایر ده. سپلایر اصطلاح ډېره زیاته ټول ملګرو اورېدلې، خصوصا په امازون کار کوي، خو زیاتره په معنا نه پوهېږي. زیاته اصطلاح یې اورېدلې، په معنا یې نه پوهېږي. هولسیلر چاته ویل کېږي؟ وایي سپلایر چاته ویل کېږي؟ مانوفیکچرر، ډیسټریبیوټر، هولسیلر، د ټولو مجموعې ته سپلایر ویل کېږي. یعنې هر یو ته سپلایر مو ویلی سو. برانډ ته مو سپلایر ویلی سو، مانوفیکچرر ته سپلایر ویلی سو، ډیسټریبیوټر ته سپلایر ویلی سو، هولسیلر سپلایر ویلی سو. موږ کله وایو چې موږ له سپلایر څخه هم جنس واخیستل، سپلایر ته هم د جنس آرډر ورکړی ده، سپلایر ته هم پیمنټ وکړو، دا برجي کې برانډ هم راتلی شي، ډیسټریبیوټر هم راتلی شي، هولسیلر هم راتلی شي. سپلایر هغه چاته ویل کېږي چې هغه خپله جنسونه سپلای کوي، یا خلکو ته یې رسوي او خرڅوي یې. هغه په عمده کې خرڅوي او خرڅوي په عموم کې زیاتره، او دا یا کسان ټول په عمده کې خرڅوي، هغه که ډیسټریبیوټر ده، که هولسیلر ده، او که مانوفیکچرر ده. بل خپله مانوفیکچر ده. مانوفیکچر څه ته وایي؟ مانوفیکچر تولید ته وایي. اوس ډیل کمپنۍ چې ده، دا خپله یو مانوفیکچرر ده، خو ډیل کمپیوټر یو مانوفیکچر ده، دا یو تولید ده چې ډیل کمپیوټرونه تولیدوي.
بل هولسیل ده. هولسیل چې ته وایي عمده. موږ کله یو جنس اخلو وای په هولسیل پرایس یې څو ده، زه غواړم له تا څخه هولسیل کې واخلم دا جنس په څو یې راکوي. هولسیل عمده ته وایي. بل اصطلاح د ټریډ ده. ټریډ تجارت ته ویل کېږي. د یو جنس اخیستلو خرڅولو ته ټریډ ویل کېږي. اوس ټریډ انلاین هم راتلی سي، فزیکل هم راتلی سي. ټریډ کې هر شی راتلی سي چې یو جنس اخلي او خرڅ یې کوي، دې معاملې ته خپله ټریډ ویل کېږي یا تجارت. نو هیله ده چې د دې زمو په دغو اصطلاحاتو پوه سوي یاست او یو څه مو نقص کړي. کوم پوښتنه لرئ په کوم ځای نه یاست پوه سوي، کولی شئ کمنټ کې له موږ سره شریک کړئ. تاسو ته به زه مفصل معلومات درکړم. په دغو سریز کې په راتلونکو ویډیوګانو کې کوم اصطلاحات چې تجارت اړوند دي یا د انلاین تجارت اړوند دي یا د امازون اړوند دي د مکمل تاسو ته تشریح کوم او کوشش وکړئ چې مسلسل دا ویډیوګانې وګورئ تر څو تاسو په د اصطلاحاتو سره بلد سئ چې په د امازون بزنس کې خپله په انلاین بزنس کې اصطلاحات سره تاسو مخ کېږئ. باید مطلب یې پوه سئ چې دغه اصطلاحات څه شی دي. ښه وخت ښې چارې.